अस्सलाम वालेकुम कतुनको प्रोग्राम ड्रुंड कोरबा यो नवी एपिसोड کې صوفي یوسف زید تاسو په خدمت کې حاضر ده. نننې زموږ ډرون کوربا سیاست سره تعلق لري. سیاست کې هم هغه پی ایم ال نون جماعت سره تعلق لري. دا هغه نوم خواجه محمد خان هوتی دی. راځي د هغوی په ژوند په اړه ټولو ناول رپورټ ګورو او بیا هغوی څخه خبرې اترې کوو. په ملکی سیاست کې د مردان خانان او نوابان یو مهم کردار لري. په دغو نوابانو کې د یو نامه خواجه محمد خان هوتی دا څوک چې موجوده وخت د مسلم لیگ نون یو مرکزی مشر دی. خواجه محمد خان هوتی د یو سیاستدان سره سماجی کارکن هم دی. پخوانی وزیر مملکت او مخارج سیاستدان خواجه محمد خان هوتی د سیاست آغاز د پاکستان پیپلز پارټي د سټیج نه کړو. خواجه محمد خان هوتی چې په توتی خان مشهور دی د پیپلز پارټي په ډیر تکړه او فعال مشرانو کې وو. توتی خان د پیپلز پارټي صوبای صدر هم پاتې دی. خو په څه وجوهاتو یې دغه سیاسي ګوند پرېښودو او عوامي نیشنل پارټي کې شامل شو. توتی خان څه وخت پس د عوامي نیشنل پارټي نه پاکستان تحریک انصاف کې شامل شو او د عمران خان د نږدې ملګرو په قطار کې ودرېدو. خواجه محمد خان هوتی پی ټی آی کې ډېر لږ وخت تیر کړو او نواز شریف له مردان ته راتلو بلنه ورکړه او مردان کې د مسلم لیگ نون جنډا اوچته کړه. کال 2013 کې ورته مسلم لیگ نون د ان اے نو مردان ټیکټ ورکړو. خو توتی خان په دې سیاسي مقابله کې په 3 نمبر راغلو. توتی خان که په سرکاري څوکۍ وي یا نه خو علاقې کې د نادارو کونډو رنډو او یتیمانو سره لاس امداد کوي. السلام علیکم سر څنګه یې؟ سر ټولو نه اول خو تاسو ماته د خپل پیدایش سن او علاقه ووایئ چې هغه کومه یوه ده. ټول نه اول خو زه ستاسو د مشرق ټلویزیون او ستاسو د ټولو شکریه ادا کوم. د هغې نه علاوه زما پیدایش چې کوم دی دا د سن 1956 5 مئی سن 56 زما پیدایش دی او علاقه خو ته پته ده مردان زموږ علاقه ده او د دې ځای نه زما تقریبا د دې تېر شوي 69 نه د لوکل ګورنمنټ الیکشن نه تر دننه پورې مختلف دا کې یادوارو کې نو د دې مطلب به دای چې تاسو خپل ابتدایي تعلیم سیکنډري تعلیم هغه هم به دې ځای نه حاصل کړی؟ خپل اولنی ابتدایي تعلیم چې ویچسن کالج لاهور کې او بیا برنال کې مرتبات کې صحیح او بیا چې کله خپل میټرک مې وکړو نو بیا رالم ایډورډز کالج پېښور ته جی. او یونیورسټي ته باندې ایډورډز کالج ته رالم نو په بي اے نه پاس 4th کې نه پاس زما والد صاحب وفات شو. ډېر ینګ ایج کې زما والد صاحب وفات شو. نه پاس ماته مقابله ونه شوه. سر مردان ښار ته د سیاستدانانو او د خانانو سیاست ویل کېږي چې دلته د هغوی سیاست کېږي د خانانو سیاست نوابانو سیاست ویل کېږي. تاسو هم د مردان یو نوموړي غړو کې شامل یې چې ډېر مودې نه راسي تاسو چې د سیاست کوئ. نو تاسو د اولنی کیریر چې کوم د سیاست و تاسو پی 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 سره تاسو شروع کړی و ټیک شوه نو آخر داسې څه وشو چې تاسو هغه پرېښودو او د هغې نه بلې پارټۍ ته شفټ شوی؟ پی پی پي دا بیسیکلي زه دا خبره کوم چې زما دغه ابتدایي او زما د زندګۍ اولنۍ پارټي هم پی پی پي وه او زما پکې تقریبا 19 کاله تېر شو. پای کې صدارت هم راغلی جنرال سیکرټري پاتې شوم او زمونږ ډفرنسز اف دغه رالل محترمې سره څه چند ممبران وو یوې علاقې او وخت کې هغې په سینټ کې هغه پیسې مې سې واغېستې شوې. هغه ما هغې ته دا دغه کو چې یاره تاسو دې کې یو کس لرې کړئ. هغې دا دغه کو چې یاره خیر دی دې وخت کې دا ممبران دي او دغه کې په هغې باندې زموږ اختلاف شو بل سره لږ دغه شو زیات شو هغه اختلاف او هغه اختلاف بیا چې کوم دی نو هغه دې ته لاړې چې بس ما بیا پارټي بیا پرېښود اخر کې نو بیا رالم صحیح شو. سر د هغې نه پس تاسو راغلی اے این پي ته. اے این پي هم تاسو ته که ګورئ نو ډېر ښه وزارتونه درکړي وو او تاسو بیا د هغې نه داسې څه وشول چې د هغې نه تاسو شفټ شوی؟ د اے این پي چې کوم دی زما ډېر شارټ دغه بریف شارټ سپیل او ما خپل دا خیال چې اے این پي کې به زه کوم دی نو یو پښتنو دغه هغوی دا کوم ما یاره دې سره به زه ډېر ښه
مخکې موږ لږ شو خو هغه بیا هغه وخت کې چې کوم دی علاقایي هغه پرابلم شروع شو هغوی زه نه برداشت کولم زمونږ عزیزانو او ما هغوی بیا نشو برداشت کولو بیا د کرپشن دغه پکې ډېر زیات عنصر هغه سره راغی د کرپشن هغه ډېر زیات تاسو هغه ډېر زیات یاد به وي هغه نومونه او هغه مختلف څیزونه کرپشن هغه نو هغې سره بیا زه چونکې زما خو نیچر داسې دی چې زه خو د کرپشن خلاف مې همیشه خپل سټینډ کړی دی نو په هغې باندې اختلاف بیا اوږدېده بس بیا اخر کې سر چېرته داسې خو نه وه چې هغوی د ستاسو په ځای څنګه چې تاسو پته ده اعظم هوتي شو او بیا د هغوی هغه زوی چې شو هغوی سپورټ کول په دې اړه باندې خو چېرته ستاسو اختلافات هم زیات شوي زیات تر دې کې زه اوس هم نه وایم زموږ د اختلافاتو ټول دار و مدار چې وه په اعظم او د حیدر هوتي حیدر دونه بیا هم نو اعظم چې کوم دی هغه یو بیسک دغه فیکټر و نو داسې څه خبره وه چې تاسو اختلافات چې دي خپلو کې دومره زیات شول هغې مردان کې موږ خو دا خیال و چې دا سپیس په یو بل له ورکوو هغوی بیا سپیس ورکولو ته تیار نه وو هغوی وایي چې ټول مردان به زموږ یو دغه ډامینیشن دی او دغه باندې سیاست چلو نه کېږي سیاست کې به برداشت کې او ورکې به او بیا د هغې نه علاوه چې کوم دلته کارونه وي په هغې زما ډېر اعتراضات دي لکه ما بار بار ورته خبره کوله چې بهی دا پارټي به تاسو ډېره خرابه کړې که دا د کرپشن دا شی چې کوم څنګه روان دی دا به دا پارټي ګوره تباه کړي ما به همدا سټینډ و چې دا به دا پارټي تباه کړي او د هغې ریزلټس بیا تاسو په دا کې وکتل په د 2013 الیکشن چې و د هغې ریزلټس بیا تاسو مخې ته ووه چې څه وشو هغه به کېدل نو سر تاسو څه ګڼئ چې د هغې د 2014 الیکشن چې و هغه بایللو وجوهات دا کوو چې په هغوی خبرې دا ټول دغه دی دا خبرې سکینډل چې کوم دي دا پبلک کې وو عام لکه نن یو مثلا ورکرو هغه د لکو روپو مالکو عوام نه خو پټېږي نه هغه سبا نه چې کوم دی د 5 کروڑ د 10 کروڑ مالکو نو خلکو چې دا پیسې د کوم ځای نه راغلې خلک خو وړه ماشومان نه دي پبلک خو ډېر لوی سترګه او ډېر لوی دغه نه دي نو ټیک ده چې ډیولپمنټل کار هم دلته کړی دی مردان کې دغه کې شک نشته خو سره د کرپشن د عنصر چې کوم دام دی صحیح تاسو ټولو نه په نږدې ملګري چې تاسو ویلې وړوکوالي نه تر دې دمه پورې هغه څوک دی زما ټول نه نږدې ملګري چې او ما ورسره ډېر ښه دغه یو ملګري مې دی اوس ترې د سیالکوټ ته اوس خو ډېر ورځې شوي دي موږ یو بل سره ملو شوي نو خو زما د بچپن دوست هغه رفیق نوم دی او زموږ لوکل د ایریا دی سیاست یا دې شي سره څه تعلق نه سیاست سره تعلق لا شته نه سیاست نه بالکل غیر دی اوس هم سیاست نه غیر دی سیاست سره هیڅ کار نشته بالکل نه صحیح سیاست نه غیر سر دې ځای کې به موږ یو وړاندې کې دمه واخلو کتونکو دې ځای کې به موږ یو وړاندې کې دمه واخلو او راځو د دمې نه پس مطلب بلډینګ چې دی دا خو ماته ډېر زوړ ښکاري نو دا د 1860 دا بلډینګ دی جی دا زموږ نیکه خواجه احمد خان جوړ کړو ښه جی تقریبا د 1860 دا وخت اوس خو پکې څوک اوسي نه او تقریبا بوسیده شوی دی کوشش کوو چې بیا لږ راکړو بلډ جوړې کړو داسې څه چې دی په داسې طریقه باندې کنسټرکټ کړو جوړې کړو او ټیک کړو دغه مې یو خیال دی ورته نو سر دا هغه ټایم مطلب په دې کې دومره غټه حویلي نما کور دی په دې کې هغه وخت داسې بس هلې ځلې کېدې دې کې به هغه وخت کې دلته چې کوم دی د ریونیو دغه چې به وکړو نه جی کیسز به زموږ نیکه به ډیسایډ کولو او دفتر یې offices who the revenue department was going to put in this book okay haji asida use book on our tool the revenue recall or the bala da book صحیح نو مطلب وس دا بالکل تاسو سره چې دا بند په دې کې داسې ساحلې زری هغه رنګ نشته نه نشته اوس خو یوازې دلته موږ فیملي یونی حاجی نور عمر څنګه پروته ده خاص دغه نشته جی دا وا خاص دغه نشته دا اوس موږ کوم خوځو سره دا دی خو
د دې اویلای ویشه راځي. خاجي نو سر دا مطلب دا سیسو هغه ټایم دا وخت ګور دفتر دی. خاجي صرف دفتر. دغه ماته یو جیل دا غون پښتا. خاجي دلته دفتر وی دا دفتر وی دا کوټي لیوینګ کمرې وی د اخوا چې اوس ما راوسته تاسو کنه دا لیوینګ کمرې وی ښا او دا دغه صحیح او دا یو دغه بس دفتر کوټي دا ډیر زیات غټ یو محل نو ما حویلی دا نو ما ته خدا ډیر دا ډیر بوسیده شوی دا ډیر دغه شوی دا زړه شوی دا نه او اوس دغه دې دا کول غواړي مینټین کول غواړي دا کول غواړي نه جی ډیر دغه دی پکې شیزونه دي برالي چې دا سړی دا کې مینټین کی اوس دغه کی چې دا خو ورو اوس بوسته کیږي ورو راکیږي لګیا خرابېږي نو هغه لپاره لګیو کوشش کو چې را دې دغه کو هم په سیم خپل سټایل کې اگین تاسو په خپل سټایل کې نه دا کو دا څه مې خبره کول چې د خو تاریخ دا چې دا زه زمونږ لیکه جوړ کړ خواجه احمد خان جی دا افیسز مو او دا یو کو دا چې کوم دې موږ ولاړیو جی دا یو منشو بابا پریم سنگ حاجی دا هغه کورو دا هغه کورو دا کور داسې چې دا جوړ کړی ول د موږ کو جی هغه به دلته اوسېدای خپل فیملی سره منشي و دلته اوسېدو هغه سیاست کې مالستان سونه دا پښتنه کړو چې چا نه متاثر وي او څنګه راغلي وي تاسو زه تر مستعد هم خان ناغه خان جوړم جی هغه زما یو قسم سیاسي استادم جی او کار داسې شو چې هغه او بیسیکلی مسلم لیګ جی فانډامنټل مسلم لیګ ورونی جی خو زه چې کوم دین په اولنې د ما جویننګ چونه دی په پټه ها ځکه چې هغه تاسو په ایرانو کې انسپایرډ کړل چې ان ایمن هغه څه کالی وکړ صحیح نا وینه تاسو متاثر وي زه په کالی وکړم بالکل د لیډر نه جی نو سر تاسو څنګه ګوره هغه وخت سیاست او دا وخت سیاست ته ډېر فرق راغلی دی ګورئ اوس سیاست چې کوم دی دغه نه مخکې به هغه وخت سیاست چې کوم دی هغه چې کوم دی په دغه باندې ګوره د پارټیز یو دغه مینیفیسټو بو جی منشور بو نظریاتو جی اوس پالیټکس چې کوم دی ټول مانیټري دي د پیسو سیاست ته اوس وجه سره هغه سیاسي لیډرانو غلطي وه هغوی چې کوم خپل هغه دغه منشور یا مینیفیسټو وه یا د هغې چې کوم دغه د نظریاتو هغې هغه امپلیمنټ نه کړی شو د هغې د وجې نه چې کوم دی نو خلکو ته پرې دغه اعتراض دی اوس خلک که تاسو وګورئ نو نظریاتو په ځای باندې زیات د پیسو سیاست جدي شوی دی خودونه پس پی ټی آی ته چې کله تاسو راغله هغه ډېرې کمې مودې وختو نو هاي پړه به تاسو څه وایئ د هغې ما کوم وخت کې چې زه پی ټی آی ته لاړم نو عمران خان اوس هم دا ګڼم چې د کرپشن خلاف دغه یو اواز شته او دغه دی خو د هغه ټولو کې ډرابیک چې ما هغه وخت کې کته ډېر نږدې هغه یو ټرنز و جی او خبره به وکړه بیا به تقریبا ګنټه پس هغه خبره به بیا بدله وه د پالیټکس کې لږ کنسسټنسي ډېر ضرورت ضروري چې سړی کنسسټنټ وي دغه وي بل چې هغه کوم خبرې کولې زه اوس هم دا وایم دې وخت کې هغه د کېدو نه وي چې کومې خبرې هغه به کولې او هغه به کو لکه زه به اوس ورکوټ اګزامپل وایم چې زما سره چا ته ما وخت کې دا ویلي چې را زما په خیال باندې دی به ډېر وخت لري پالیټکس کې میچور کېدو ته دا ما چې کوم وخت دنه راتلم نه ما ویلي ملګرو ته ما خو نږدې نه وکته خو د میچورټي د پالیټکس لا نه ده هغه شی اوس نن په خیبر پښتونخوا کې خلک محسوس کوي او وایي لکه اوس ګوره تاسو به یو ورکوټ اګزامپل به درله درکړم ډیولپمنټل سکیمز میګا پروجیکټس دي ما د تاسو په 3 کاله تیر شوي کې د ننه پورې ما تاسو یو میګا پروجیکټ وښایي خیبر پښتونخوا تاسو ماته نشئ ښودلی په ټول فشار کې
بغیر د یو حیات آباد برج چې کوم جوړ شوی دی حیات آباد سره د هغې نه علاوه ما ته تاسو څه شي په ښار کې د چینج وښایئ هغه خو غټې غټې دعوې کوي چې وایي مونږ د کے پی پولیس نظام او دا هر څه چې دغه ډېر ښه کوو اوس د پټوار نظام هغې خبره کوي په دې درته زه خبره کوم چې را موږ د پټوار نظام چې کوم دی دا تبدیل کړو کمپیوټرایز یې کړو خبره ټیک ده چې کمپیوټرایز یې کړو خو عام سړي ته چې کومه دغه ملاوېده د فرد ورته موږ وایو د پټوار یو خپل دغه دی فرد ورته وایي نو هغه فرد چې کوم دی هغه به هغه وخت کې د پټواري نه ملاوېده په 1000 روپۍ یا 1200 اوس چې کمپیوټر ته لاړ شي لا به 5000 روپۍ راوباسي نو کامن سړي ته څه فایده وشوه د هیلث په حوالې سره خبره کوله چې یاره موږ هیلث چې کوم دی دا به امپروف کوو هیلث فیسلیټیز به ورکوو هیلث دغه به ورکوو اوس د کامن سړي وګوره دا تکلیف دی چې هغه کم د پرچه به هغه وخت کې هغه شته 10 روپۍ پرچه وه چې هسپتال ته عام سړی لړو کامن سړی 10 روپۍ به داخل کړي او لا به ډاکټر به ویلي هغه پرچه اوس په 225 روپۍ شوه نو کامن سړي ته څه فایده لړه خبره خو د کامن سړي د فایدې ده که نه بالکل ته چې پالیټکس کوې ته خو د یو انډیویجول کلاس پالیټکس نه کوې ته خو د عام عوام پالیټکس کوې د عام عوام پالیټکس کوې نو بیا به هغې کې د عام خلکو دغه سوچ کوې چې بھئی د عام سړي ته څه کې فایده رسي نو هیلث کې چې کوم دی آی کې څه خاص زه خو تبدیلي نه وینم چې هغې کې راله ښه پولیس ریفارم زیاده یا د پولیس ریفارمز کې چې کوم دی نو ډېر لوی فایده وشوه ما ته تاسو که پېښور کې اوسئ نو ما ته دا ووایئ چې په پېښور کې یا تاسو په پولیس کې څه فرق محسوس کړی دی ما خو څه فرق نه دی محسوس کړی هماغه شان تاڼې چې کوم دی په بد حل کې دي هماغه شان په تاڼو کې کرپشن چې کوم دی موجود دی نو زه نه پوهېږم چې کوم شی دی یادول غواړي چې یاره کې بیسک تبدیلي راله ما ته خو هغې کې څه تبدیلي داسې کم سے کم زه نه وینم په کار چې کوم تبدیلي شوې وي هغه ما ته نه ښکاري فلحال سر عمران خان او کله تاسو پی ټی آی کې وئ هغه ټایم چې د ستاسو اختلاف عمران خان او د هغه نظریاتو سره راغی نو شاه محمود قریشي هغه ټایم د ستاسو روغه کولو یو کوشش کړی او تاسو یې ځان سره بوتلینګ وئ نه د بوتلینګ ما کور ته راغلی ستاسو کور ته راغلی خبرې اترې شوې عمران خان له تاسو بوتلی هلته چې د ستاسو نو بیا آخر په خپله کې داسې څه خبره وشوه چې تاسو هغه ځای نه بیا اختلاف راغی او بالکل لرې شوې هغه جي داسې سوال چې ما کوم د دې متعلق یو خپل سوچ او یو خپل هر سړي یو خپل دغه جوړي جی 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 لکه ما خپل هم د زمانې نه دغه دی چې زما د کرپشن خلاف یو اواز اوچت کړی دی جی جی او دا اوچتوم اوس هم اوچتوم او بیا هم اوچتوم او د الله فضل دی دا نه ګورنمنټ تیر شو د جنرال مشرف ګورنمنټ راغی دغه راغی خو د الله احسان دی چې په ما باندې څه اوسه پورې او دا چیلنج هم ورکوم کلاو تر سرکټ چې را که څه داسې شي وي نو مهرباني وکړئ ما ته لکه چې ما په پالیټکس کې پیدا کړي دي بلکې ما پالیټکس کې خپل جایداد خپل دغه دا خرڅ کړی دی خو ما پیدا کړی نه ده پیسه ځکه چې زه عبادت ګڼم سیاست چې دی د دې مثال د عبادت دی که د عبادت په شکل ورته ګورې او که نه پالیټکس ته په دې نظریه ګورې چې یاره ما 2 روپۍ انویسټ کړی او زه به 4 روپۍ ګټم نو بیا پالیټکس بل شی دی نو ما چونکې نظریه عمران سره په دې یو وه او وخت کې چې یاره دې خبره کوي دغه د کرپشن او زه هم د کرپشن خبره کوم نو زمونږ دغه به ډېر ښه وچلېږي یو بل سره خو د کرپشن نه علاوه ګورئ چې په پالیټکس کې به تاسو دغه د دې څیزونو نور هم مد نظر ساتئ هغه د انسان دغه یو عزت وي هر یو سړي خپل یو ریسپیکټ یو دغه عمران خان کې هغه د ریسپیکټ او د هغه دغه ډیګنیټي هغه دغه پکې نه و عنصر چې ما کم کته که نه او بل ریټاریک خبرې به ډېرې کولې پریکټیکل تاسو دا ورغواړئ اس به نو لکه اوس به موږ سره خبرې وکړه تقریبا په 10 بجې باندې په 11 بجې به هغه تبدیل وه په 11 بجې خبرې وکړه 12 بجې ته هغه بیا بدله وه نو پالیټکس داسې خو هم نه دي که نه چې ته ورته ګنټې د سمر سالټس کوې پالیټکس مطلب خو دا دی چې یو خبره ته وکړې یا یو دغه وکړې کم سے کم په هغې باندې ته بیا یو سټینډ بالې یو دغه پې وکړې چې بھئی دا شی به اوس کوو دا به سر ته رسو دا شی ما هغه کې لیک کوی دا یې لکه کمزوري وه
او د هغې ثبوت اوس د خیبر پښتونخوا ده اوس چې الیکشن راشي 2018 دا کې باید په خپله وګورئ چې څه پوزیشن راځي څه دغه راځي. نو اختلاف تاسو صرف په دې وجه باندې عمران خان سره هغې تاسو دا ویل غواړئ چې هغه یو ټرن ماسټر دی خبره په خپلې خبرې قایم نه اوسي خبرې باندې قایم نه کومه خبره چې هغه وکړي هغه تقریبا ما تاسو ته ګنټو دغه دی ویژن دی سولې ویژن نشته بل هغه په ټوله کې بلې ډرابیک چې دا دی چې هغه اوس پورې خپله پارټي ګوره څنګه چې ما هغه وخت کې دا دغه ته ویل د بعض مشرانو به راسره ملو شو نه یې به راته ویل چې یاره دا عمران خان متعلق ستاسو دغه دی اوپینین ما ورته عمران خان کرپشن متعلق ټیک دی په خپله کرپټ نه دی کېدای شي ملګري ورسره کرپټ وي خو په خپله دغه نه دی خو د هغه ډرابیک دا دی چې هغه اوس پورې مې په خپله خبره ټینګېږي نه او بل د خپلې خبرې نه هر ګنټه پس نو تا ته هم پته نه لګي چې زه کوم ځای کې ولاړ یم آیا موږ دا به کوو که موږ به دا کوو سر بنیګاله کې دننه چې تاسو لاړئ هغه په کم داسې څه خاص څه خبره وه چې هغه اختلاف د ستاسو نه زیات شو ډېر طول یې واغستو اختلاف خو زموږ د دې نه دغه شو چې د ما سره یو څو ځله خبره وکړه چې یاره زموږ اول راته ویل چې یاره ته به زموږ دغه چې زه یې راوستمه پرزیډنټ یې دا ټیک ده کوو به که پالټکس دي سړی پرې کوي بیا د هغې نه پس ده وویل یو ورځ ما ته چې یاره ما ته د خپل کور کمیټۍ دغه کړې ځان سره ممبر واغېستې مې ډېره ښه ده مهرباني بیا چې کله د کور کمیټۍ هغه اجلاس به کېده بیا به ما ته اواز نه کو پته به نه لګېده نو هغه ما تاسو ته دا خبره کوله چې کور کمیټۍ کې به یې راته ویل چې د کور کمیټۍ بیا یې کور کمیټۍ تپوس مې وکړو هغه به اجلاسونه کېدل زما ته پته نه وه چې بهی دا دغه بیا ورته ما وویل چې بهی دا تاسو مهرباني کوئ بیا سړی ولګي چې نه جي اوس به د دې نه پس به تاسو ته اجلاس کې موږ وینا کوو خو هغه خبره بیا دونه دغه شوې وه زموږ منځ کې لکه هغه پرومیسز و بیا د هغې نه تښتېدل پرومیسز والي کول بیا د هغې نه تښتېدل چې زه یو غد ته راغلی چې مې یاره اوس نور نه دا سلسله زما ایج هم دا نه دی زما دغه دا نه دی چې زه سهار وختي د سره سهار ورته یو خبره کوو او بیا غرمه بله خبره کوو مازدیګر بله خبره کوو ماښام بله خبره کوو لکه پالټکس داسې انکانسټنټ شی نه دی پالټکس کې چې کوم دي نو یو ورډ وي یو دغه وي یو خبره وي د سړي هغې باندې سړی عمل کوي لګوي داسې څه کې لږ لیک کول عمران خان خو اوس هم زه الله دې والا دغه ورکړي عقل ورکړي او پوهه هم ورکړي چې کم سے کم پالټکس کې د دې خبرو نه ځان لږ راوباسي دا یو ټرنز دا لکه دا په سړي په دغه باندې ریفلیکشن کوي په ټول دغه باندې بیا ریفلیکشن یې دی سړي چې داسې دغه سیاست کې که تاسو یو نظر په رستنی ژوند واچوئ په رستني سیاست په سیاست کې کومه داسې تاسو خپله غلطي ګڼئ چې هغه د ستاسو ټولو نه غټه غلطي وه زما سیاست کې ټول لوړې غلطي زه ګڼم چې ما پاکستان پیپلز پارټي پرېښودلې وه او ولې د هغې وجه سر پرېښودو څه هغې کې ممبرانو د پروینشل اسمبلی کې ستاسو یاد دي دا وخت به پوه نیم تاسو ایج یا نه به دغه ووایي نه به دا د 2004-5 خبره کوم 5-4 هغې کې ممبرانو د پروینشل اسمبلی هغې د سینټ ممبر الکټ کوو نو هغه داسې وشو چې زموږ خپل کم ممبران چې وو نه وانه هغه خرڅ شو هغوی بجای خپل ممبر له د ووټ ورکولو په ځای باندې بل له ورکوه زموږ هغه ممبر د سینټ هغه چې وو هغه فیل شو د ما محترمې ته دا وویل چې بهی دا اصولي دا شی غلط و بیا خو دې کې یو کس لرې که او یا چې کوم دی نو بیا یو سټینډ پرې واله که دا سټینډ وانه لري نو په دې باندې پارټي زما په خپل خیال باندې خرابېږي بیا هغه خبره زموږ لږه لږه یو بل سره لږ داسې لرې کېدو غاړې ته لاړه خفګان غاړې ته او بیا به کې هغې ښې کې دا وویل هغه به باندې لږه ډېره ښه ونه لګېده ما ته وایي چې د دې ممبرانو نه چې موږ کله دوبۍ ته لاړو ته معافي وغواړه دوی به تا نه معافي وغواړي مې بهی زه نه څه معافي وغواړم ما خو غلا نه ده کړې غلا د ممبرانو کې وه معافي زه وغواړم هغه شی ما باندې لکه ډېر یو غلط ولګېد چې ما بهی دا خو موږ د اصولو پالټکس په ځای باندې لګېږو دغه پالټکس کوو نو په هغې باندې زموږ خفګان یو بل سره سیوا شو او بیا الټیمیټلي ما پرېښوده خو دا زما سیاسي غلطي وه دې ځای کې به سر موږ یو وړه ته کې دمه واخلو
کتونکو دې ځای کې به موږ یو وړاندې کې دمه واخلو د خبرو اترو سلسله به د دمې نه پس بیا شو. ویلکم بیک ویورز. د خبرو اترو سلسله بیا هغه ځای نه شروع کوو کوم ځای نه موږ ودرولې وه. د ستاسو نه به دا پوښتنه وزده کوم، دې ټایم تاسو د پی ایم ایل نون مرکزي رهنما یې، څنګه ګورئ تاسو دې پارټۍ ته؟ آیا اوس هم داسې لګي چې تاسو د دې نه خوشحاله نه یې؟ زه په دې ګورم چې زمونږ یو سوال د خوشحاله خبره نه ده. زما خپل یو اصول دي، ځکه زمونږ خو جدي حلقې سیاست کوو د خپل د مردان لوکل او دې ځای کې د خلکو زمونږ توقعات دي، او د خلکو توقعات دا دي چې به روزګار، د خلکو د ګیس، د بجلی، د انفراسټرکچر، د هغې نه علاوه د خلکو چې کوم دی بیسک نیسیسټیز 3.5 سال کې اوسه پورې چې کوم دی دې غاړې ته زمونږ پارټۍ څه خیال نه دی کړی د خلکو د مین دغه ته کارونو ته. سبا چې موږ پبلک ته لاړ شو نو موږ به څه وایو؟ موږ په پبلک کې څه شي داسې پبلک ته ځو چې بهی په دې باندې به موږ تاسو بیانات کوي، یا زموږ ګورنمنټ چې کوم دی موږ به دا وایو چې یاره څه ریولوشنري ریفارمز یې کړي دي، لکه ذوالفقار علي بوټو یو وخت یې کړي وو، زر اصلاحات دغه یې کړي وو، لیبر اصلاحات داسې یې کړي وو. که داسې اصلاحات موږ کړي وو هم ټیک د خلک بیا وایي یاره زموږ زیاتره خلک مینیفیسټو پسې پخوا ته چې یاره د منشور ورکړی دی اوس عمل هم پرې وکړو نو سبا به بیا مخکې نور څه وشي. نه خو شته نه پالټکس کې اوس د منشور شته او نه دغه شته داسې دغه چې ورته وایي نظریات خو شته نه، خو ټول پالټکس چې کوم دی بیس شوي دی په دغه باندې په پیسو او په دغه او په دې باندې بیس دی چې به کار او دغه چې خلک د نظریاتو نه دغه شوي دي، ځکه چې نظریات هر لیډرشپ تاسو به دا وایي چې ستا ولې د پولیټیکل پارټو کې وخت هغه نه شو. هغه چې موږ لړ شو موږ یو سوچ کوو چې یاره د دې نظریه دا ده، په دې نظریه باندې به کېدای شي زموږ مخکې لړ شو. چې لړ شو چې وګورو هغه نظریه بالکل بدله وي، چې څه وایي په پبلک کې هغه ټول دروغ وي. نو د دې دا مطلب شو چې تاسو د نون لیگ قیادت نه هم خوشحاله نه یې؟ خوشحاله داسې نه، لکه میا صاحب چې کوم دی زه به دا ګوره یو خبره ضرور کوم چې په میا صاحب کې او په عمران خان کې دا فرق ضرور شته. چلے به دا کوم میا صاحب دی شریف سړی دی، هیڅ شک نشته چې میا صاحب شریف سړی دی او دغه سړی دی، لکه دغه نه دی چې ته ورسره دغه وکړې. خو میا صاحب زموږ علاقو غاړو ته توجه نشته، نو زموږ علاقه چې توجه نه وي نو موږ په خپل علاقې کې سیاست کوو که نه، موږ د علاقې نه بعد نشو وتلی، دا علاقه ده زموږ په سیاست به په دې علاقه کې کوو. چې دې علاقې ته د هغې توجه نشته نو موږ به سبا خپل دغه څنګه ډیرایو کوو د خلکو نه. هغه کنوینس کول د ستاسو کار دی چې تاسو به څنګه هغوی کنوینس کوئ او په دې ایریا او د دې ځای غړ ته به یې راولی؟ نو موږ ورسره لګیا وو، خبرې ورته کړي دي، ډېر ځله مو ته تقریبا د خپل دغه رسول دی فریاد چې بهی ته مهرباني وکړه دې غاړې ته خیال وکړه، ځکه چې دا راتلونکي وخت کې به زموږ دپاره رغی. خو فی الحال هغه څه داسې دغه پازیټیو ریسپانس یې دې غاړې ته لګي. تاسو په نون لیگ کې او د ستاسو زوی په پی ټي آی کې څنګه تاسو زما عمران متعلق ویوز چې کوم دي اوس هم دا دي، څنګه تاسو د اختلاف چې دی په یو کور کې یو پلار د زوی په منځ د دوو پارټو په منځ تاسو څنګه مینیج کوئ؟ ما لپاره ډېر ګران دي، ځکه زه دروغ نه یم. ما ته زوی مې وویل چې یاره یو ځل بیا پی ټي آی سره دا کوم، ما ته زه پی ټي آی ته زما سوال نه پیدا کېږي، زه نه پی ټي آی ټچ کوم، د پی ټي آی ته ورځم. هغه ته مې امپرسډ و، هغه چې لږي ما ته دغه رالیږي عمران خان دغه میسیجز رالیږي، زه ورته میسیجز لیږم او زما هغه سره اکویژن دي. بچی که ستاسو سره اکویژن برابري بالکل ورته خپل ځان ته وګوره، خپل سوچ وکړه. خو زما خپل ویو دا ده، ما ورته هغه وخت ویلي چې کوم وخت ته د نن کال یو نیم مخکې ما ورته هغه وخت ویلي مې چې کوم شی ما هم دا محسوس کړی دی، دا به ته هم لیټر سټیج کې محسوس کوې، خو بیا به مشکلات یې درته راوتل. ګورې هغه چې څه وایي ګورې په هغې عمل نه کوي، هغه ګورې زیات تر هوایي خبرې کوي، بیا به سبا له خپې ته په دې خپل تلو باندې. مې اوس پر باندې سوچ وکړ، خو هغه وایي چې نه زه
عمران نه امپرسډ مې چې امپرسډ به شي وځه خپل لک ټرای ستا لک او ته پوهېږه خو زما خپل ویو دا دی ایز ا پلار چې یو ایموشنل تھنکینګ یو ریشنل تھنکینګ ما هم د ایموشنل تھنکینګ کله چې یاره زه دې په کرپشن کې به یو نو خو دا هم سوچ نه وکړي چې د نور دغه هم نه وه کتلی یو ټرنز او دغه داسې څیزونه هم نه وو کتلي مې ورلو خو لاس نه شوه 4 میاشتې چې یو شو بس بیا ختم شو هانیمون پیریډ اوس هغه ته مې دا ویلي چې خدای ته خیر کوي ننوته الله دې کامیاب کا خدا دې چې ښکاري راته نه چې ډېر بوده به ځکه چې دا تھنکینګ او د سوچ ډېر لوی فرق دی خبرو اترو سلسله هغه بورینګ سایډ ته ځي لوکوټې لایټ غړ ته به موږ راولو واده تاسو د کور والا مور پلار په خواخه کړو یا د خپلې مرزه د مور پلار په خواخه څه ګڼئ نن سبا په دور کې واده چې دی هغه ارینج میریج ښه تېرېږي یا لو میریج زما چې خپل ویو دا چې خپل یو وي لو میریج چې کوم دی هغه ایموشنز دي او هر سړی چې موږ هم ځوانۍ کې وي زموږ هم خپل ایموشنز وي دغه وو خو هغه ایموشنل تھنکینګ وي ایموشنل تھنکینګ دا دی چې بس زما ځکه چې ما څونه دا لو میریجز د خپل دوستانو د دغه نږدې کسانو کتلي دي نو اکثر مات شوي دي پوره لاسټینګ نه دی تللي 5 کاله 6 کاله ډاون د لین ځکه هغه سره ایموشنز ډېر هاي بیا لیټر آن چې سړی څنګه خپل پریکټیکل لایف ته راځي او پریکټیکلیټي اف لایف ګوري نو بیا هغه ایموشنز ورو ډایوډ کېږي نو هغه میریجز چې کوم دي هغه بیا سپلټ زه وینم زه داسې نه وینم چې هغه میریجز چې کوم دي هغه بعض میریجز لو میریجز لاس شوي دي خو زیاتره زه دا وینم چې هغه میریجز چې کوم دي نو هغه بیا لاس نه شي خراب شي نو ما خپل میریج چې کوم دی د الله ډېر لوی کرم دی په 76 کې زما میریج شوی دی دا اوس 2016 دی او د الله فضل ډېر ښه فیملی لایف تېرو او د الله فضل دی 4 مې جینکۍ دي یو مې زوی دی او دا د الله فضل دی کرم دی به حیث پلار تاسو هغوی له څنګه ټایم ورکوئ چې دومره تاسو ټف او یو ویلی کېږي چې دومره ټف لایف تاسو تېروئ ما جي هغې کې یو دغه دی هغې دا مانه ګیله هم کوي دا ماشومان خپل زه چې اکثر اسلام آباد ته لاړ شم یا بیا دلته یو ځای شو هغې دا غواړي چې زه دې ورسره ډېر پاتې شم زما مجبورۍ پولیټیکل زه بل ډی چېرته یو ځای تاسو ته بل ځای ته نو دا زه به خپله محسوس کوم اوس ایج داسې یو فیکټر هغه ته راغلی یم زه چې زه هم دا محسوس کوم چې یاره زه د فیملي سره لږ زیات وخت تېر کړم ماشومانو کې د زیات وخت تېر کړم خو بدقسمتۍ نه داسې هغه راته نه ملاوېږي لومې دا دی چې یاره لکه د ایج یو حصه راشي د سړي بیا چې هغه غواړي چې یاره فیملي کې دننه وخت زیات تېر کړي څه د ژوند د خپل وړوکوالي څه داسې کیسه څه داسې ورانې چې هغې باندې تاسو د مور پلار نه وهل خوړلي الحمدلله یو خبره کوم څه ورکوټوالي کې یا خو دغه ومه ډېره هغه زما 4 خویندې وي چونکې زه دغه ومه نو یو خو زه د کور کې لږ دغه ومه د مور هم او د پلار هم لږ نو وال خو مې داسې نه د پلار نه خوړلي دي نه مې د مور نه خوړلي دي بیا هم داسې څه وړوکوالي کیسه چې تاسو ته په داسې شو ما یو ځل ډېر ینګ ایج کې وو تقریبا میټرک کې هم نه وم 8-9 ما یو ګاډی خپل د دغه نه په غلطه کې مې ګاډی وکړو خپل والد صاحب هغه مې رسالپور سره وجنګو زما یاد دي چې زه د شپې بیا کور ته چې راتلم د بلسترو لاندې پټ شوم ځکه چې پلار مې چې کوم دی نو هغه ډېر زیات غوسه و او غوسه به ګاډي نه و زه د پلار یو احساسات هم زه اوس محسوس کوم ځکه چې زه په خپله پلار یم هغه وخت کې خو موږ بچي وو نو دا احساس هم نه و چې یاره په پلار یا په مور څه تېرېږي خو هغه سره احساس دا نه و چې دا ګاډي ولې زما وجنګ ته اصل دا احساس چې دوی پکې په خپله چېرته نه دی دغه شوي لکه خوږ شوي یا دغه شوي یا جوبل شوي نه خو چونکې په هغې باندې زه تقریبا 2 روزه زه د پلار نه بیا پټ وم کله به یو دا کې پټېدم کله بل ځای کې او پلار راته ډېر غوسه و ډېر ګرم و خو بیا ورو شي کنټرول شو دغه شو نو هغه دغه یو دغه مې ډېر زیات په مضبوط باندې اوسه پورې دغه دی چې دا یو واقعه داسې وه چې هغه زما دپاره خو زه محسوس کوم چې چونکې هغه ایج داسې و ینګ ایج و 8-9 کلاس خو 8 کې چې ته ګاډی وباسې په پټه باندې
او بیا داسې اکسیډنټ کړي لازمن پلار مور خو وایي سره دا کېږي بیا هوټ کېږي او دا کېږي. د خپل نازولتوب نه لایک تاسو په 4 خویندو یو ورور وی د هغې څه غلطه فایده نه اخیستې وه؟ غلطه فایده په تا وایه زه ګوره یو خبره کوم چې سبق خو موږ پلار دلته نه پرېښودو ځکه زه لاهور کې ایچن ته لاړم بیا برنال ته رالم ابتباد ته نو خو موږ کور کې پلار نه پرېښودو خو دا وه چې ضرور وه چې د هغې نه ما دا یو فایده اخیسته چې یاره څه شي باندې به ما لکه جړه یا دغه وکړه نو هغه به پلار ما ته فورن یا مور هغه به ضرور دا کړو ما به د دغه نه بیا دا جړه انګولا زیاته شروع کړه چې یاره دا شی چونکې ما ته میلاویدي شي د پلار نه نو په دې باندې جړه انګولا شروع کړو نو به ته میلو شي او به میلو شو راته. موسیقۍ کې څه دلچسپي لرئ تاسو؟ موسیقۍ کې به او که لرئ نو په سندرغاړو کې تاسو د پښتو څوک خوښ دي؟ زما خو ګوره د پښتو سندرغاړو کې خیال محمد مې اواز مې ډېر خوښ و او چې اوس هم واورم نو ځکه چې زه هغه ته د پښتنو مهدي حسن یم څنګه چې مهدي حسن په اردو دا کې ډېر مشهور شو په خپل دا کې داسې مثال د خیال محمد هم دی او ورسره د په دغه ګانو کې چې کوم دي په انډین کې یا پاکستاني د سنګرز کې دي نو دغه مې لږ زیات دغه واشه بوسلې هغې سره ریکارډز او ګانې به هم دي خپل هغه دا کې اورېدي او فلمونه به هم ضرور کتل زما یاد دي موږ به هغه وخت کې خو دا دغه نو دا نه ډیشو نه دغه وي سی آرز و ستاسو د زمانه کې اوس خو وي سی آرز وال زموږ ځوانۍ وخت کې وي سی آرز نه و داسې نه وي سی آرز و نه دا ډیش دا دغه و نو زیاتره به موږ چې کوم دی نو افغانستان ته دا به زموږ ډېر لوی یو دغه و زموږ لپاره به ریکریشن و چې موږ به له دې ځای نه افغانستان ته لاړو هلته به میلیون مووي وکړو چې ځوانۍ کې په 70-71 کې دي ځکه هغه وخت کې زموږ خپله سینما دغه چې نو هغه هم ډېر دغه و دلته سینما هال ځو خلک به تلې راته دا اوس چونکې چې سچویشن ډېر خراب شو بم بلاست شو نور پکې داسې څیزونه رالو هغه وخت کې دا څیزونه اونه نو خلک به سینما هالز او دغه ته او ریکریشن یو دغه موجود و نو دا څیزونه هم کول هغه وخت کې او دغه ته افغانستان ته به ډېر خاص کر دغه لپاره تلو داسې مووي چې به وه که سیاست ته موږ وګورو نو خلک دا وایي چې په تاسو کې هغه شان مستقل مزاجي نشته تاسو زر زر پارټۍ بدلوئ مخکې هم دا پارټي چینج کولو څه اراده ده ستاسو؟ زما جي مستقل مزاجي زه به یو خبره نن ډېره واضح وکړم دا لیډران د یو کار وکړي دوی خپل د ګریوان کې وګوري چې دوی پبلک ته څه وایي یا پبلک ته کومې خبرې کوي هغې باندې دوی عمل کوي د پولیټیکل لیډرز دا کوم چې موږ ورته سو کال لیډرز وایو د دوی څه منشور شته څه مینیفیسټو شته څه نظریات شته لکه په دې ملک کې ګوره د باچا خان نظریات وو ذوالفقار علي بټو نظریات وو د خان قیوم دی خپل نظریه وه اوس ما ته په دې پولیټیکل پارټو کې تاسو د نظریې وښایئ چې چا کومه نظریه ده مخکې خو به ګوره یا سوشلسټ نظریه وه او یا به امپیریسټ نظریه وه دوه نظریې وې سوشلسټ او دغه کومې پارټو به سوشلسټ نظریه وه چا پارټو به چې کوم دی دغه نظریه وه اوس ما ته وایي چې د ټولو پارټو نظریه کومه یوه ده د ټولو پارټو نظریه دا ده چې بھائی دغه ته ورسوئ پرایم منسټر ته به دا زموږ نظریه ده شان د خلکو نظریه چې کومه ده چې بیا دوی وایي چې موږ پرایم منسټر ته ورسوئ نو موږ ورته وایو چې بھائی موږ هم پکې صلاح کوی چې دا خلک هم څه دا کړي که نه د دوی نظریه چې دی د دې نه بره شي نو بیا به سره خلک په نظریاتي طور باندې منډه وایي خو نظریات فلحال ما ته په پولیټیکل پارټو کې نظریات که موږ دا وګورو فلمونو غاړه نو د پښتو فلمونو یا د انډیا شول په هغې کې تاسو کومه یو هیروین یا هیرو یا هیروین چې دغه ستاسو خوښه ده؟ یاره د اوسني وخت سره خو زه داسې اوسني فلمونه ډېر مې نه دي کتلي فلمونه مې هم کېدای شي نه راځي نه ډېره خو پخواني دغه کې په دې پاکستاني موویز کې خو دغه خو محمد علي خو دغه بیا کو ایکټینګ بیا کو یو د انډیا چې کوم دی نو هغه امیتاب د اوسني دغه سره خو چې ما لږ ډېره څه کتلي دي یا څه دغه دی نو هغه سینه کیف پکې ښه ښکاري ځکه نوټ فلم یې ما داسې نه دی کتلی یو فلم نیم که مې کتلي چې ته خو
خو ښه ښکاري اصل شکل شبات داسې ښکاري چې ښه ده او پخواني خو دا و چې هغه آرټ دغه موویزونه هغې کې به سړی بیا پکې سوچ کولی شو چې یاره کم یو پکې ښه ده او کم یو پکې ښه نه ده. هغه زمانې سره زما خپل خیال دی امام مالي چې کومه وه زمونږ بیسیکلي ځکه اوس وایم نو امام مالي چې کوم دی نو هغې به اکټینګ هم ډېر ښه کولو او د هغې فیچرز او د هغې شکل او د هغې شبات دا هم ډېر پریزنټیبل وي. دې ځای کې موږ یو ډول د دمه اخلو او راځو دمې نه پس بیا خبرو اترو سلسله شروع کوو. ویلکم بیک ویورز. خبرو اترو سلسله بیا د هغه ځای نه شروع کوو او د سر په ژوند په اړه تاسو ته نور معلومات درکوو او نورې خبرې اترې تاسو ته به وړاندې کوو. څه ماته دا ووایه تاسو صرف سیاست منې انحصار کوئ یا د ستاسو نور څه داسې کاروبار شته؟ زما د پلار د نیکه د وخت ځمکې مې را روانې دي دلته دوکانونه هم دي خپل لغم دی نو هغه ټول الله فضل دی ښه انکم ته جنریټ شي نو هغه باندې لګیو او هغه دغه بلا فلحال دا کړی دی نور خو څه داسې سپیشلي نه نم دي دا کړي. صحیح. څه نور داسې شوق د ستاسو وي؟ شوق زما دغه ضرور دی دغه له ګول بوټي کرل دغه کرل دا د کروندې شوق مې دی خواهش مې دی چې وکړم نه. صحیح. نو خپل لاس منې سبني بوټي تاسو کرلی دي او کرلی خپل باغ کې مې کرلی دي مالټې بوټي مې کرلی دي کرلی دي کاچه جوړي څنګه نه راونډینګ دغه جوړي یا بیا هغه چې بوټي چې ورکی بیا هغې ته چې کوم دغه منیور اچول غواړي هغه ټول مې پخپله کړي. صحیح. اخلي پخلي کې څه دلچسپي شته یا صرف خوراک کې؟ خوراک خو خیر زیاده دلچسپي به هم زمونږ خو اخلي پخلي داسې چې لکه بار دې ځای نه تلم انګلنډ ته جی نو هلته مې لکه سکرمبل لیګ دا فریټس دي جی دا څونه مې هلته جوړ کړي دي جی او دا کړي دي دغه یو پخلی مې کړی دی په بار. صحیح. او دلته خو خان سمایلو چې موقع نه ملي. نو په کور کې چېرته څه ټرای کړې ده؟ په کور کې ماشومان راته زه افریټس ویلي وه بچو مې نه افریټس به جوړ کړی وه نو دا یې خوښ شوی وي چې یاره ښه دی پوډینګ فریټس د اپل فریټس دي. شاعرۍ سره د ستاسو څه دلچسپي؟ شاعري مې شته له شاعر دغه مې ډېر خوښ دي کلام او په پښتو په شاعرۍ کې مې د غني خان شاعري غني بابا شاعري چې کومه ده کې شک نشته او د بوټو په حوالې سره راته یو دغه یادېږي. ضرور ما بل تاسو ته دک کوئ چې بهی مونږ د ستاسو د خولې نه یو شعر به اورېدل د بوټو صاحب په دې دغه باندې یو شاعر یو دغه لیکلی وه جی زما ذهن کې اوس هم دی هغه وایي خود بخود زنجیر کی جانب کہ جا جاتا ہے دل جی تھی اسی فولاد سے شاید میری شمشیر بھی جو میرے تیغے و دم ہے اب میری زنجیر ہے شوخ بے پرواہ کتنا خالق کی تقدیر بھی. واہ جی واسه د عمران خان درنې ته تاسو په کوم انګل ګورئ چې کومه دوه باندې را روانه ده نو آیا هغه په دې کې دا ویلي اسلام آباد به هغه شانتي شټر ډاون کړي نو څه ګڼئ دا به وشي؟ ډیپینډ کوي که ګورنمنټ ته مخکې لاغلي دا کې والي که نه حفاظتي تدابیر یې وکړي بیا خو به کیدای شي دغه داسې ونه شي او که نه پوره حکمت عملي حکومت اپناو نه کړه بیا به یقینا دغه کېږي څه ناڅه به بیا افغاني اسلام آباد کې لازمن کېږي. خلک هغوی باندې هغه شانتې چې دی بیا تاسو څه ګڼئ اعتماد به کوي یا لري به هغه شانتې هغوی فالوورز به که شانتې په پټو سترګو باندې هغه فالو کوي؟ د عمران خان دلته د خیبر پښتونخوا په حوالې سره د فالوینګ ویلی شوی دغه شوی دی دلته لږ دا دغه راغلی چې دلته لږ فالوینګ کم شوی دی. صحیح. ځکه په خپل دغه باندې د هغې دا کوم چې د هغې طریقه کار دی دغه دي جی خو زه بیا هم دا ګڼم چې دغه فالوورز به بیا هم چې کوم دي ینګ دي دغه دي
ای به بیا ما شان فالو کوي ما هغه شانتي پټ سترګو باندې په بیا هغه فالوینګ وکړي نو د یو ټرن په اړه تاسو څه وایئ چې هغه فالوورز هغه شانتي بالکل مطلب بیخي هغه به فالو کوي لکه دلته راغلي دی که نه ګوره زمونږ د صوبه کې د تقریبا د 2013 الیکشن چې و جی په هغې کې رزلټس یو وو جی که تاسو کتلي نو په دې صوبه کې پی ټي آی کلین سویپ کړو جی جی بالکل دې باره به تاسو وګورئ چې هغه کلین سویپ به نه وي نه به وي کمزورې به وي د هغې وجوهات څه دي د هغې پالیسیز دي پالیسیز چې کوم دي امپلیمنټیشن اف پالیسیز ټیک نه دي شوي بل چې کوم د هغې ترقیاتي دغه دی هغه ټول غلط دی صحیح بل د هغې چې کومې خبرې په سټیج باندې دي هغه یو شانتي دي پبلک ته بیا بل شانتي دي صحیح په هغې باندې نه خلک لږ دغه دی صحیح نور پیغام نوی کول نوی خلکو ته ورکول غواړي چې کوم سیاست کې راتلل غواړي زه به وایم چې دا سیاست چې راتله غواړي نوجوانانو زما به ورته دا یو درخواست دی چې دا سیاست عبادت وګڼي دا د انکم یو ذریعه ونه ګڼي چې دا د انکم ذریعه ده دا د عبادت یو ذریعه ده او که په دغه عبادت په شکل ورته راته غواړي خو پکار دی چې هغوی بیا دا اډاپټ کړي او که نه د دې تناظر ورته ګوري چې هغوی به څه پیدا کوي چې کوم پاکستان کې شوي دي اوسه پورې چې څونه راغلي دي نو پیدا دغه یې کړی دی او بل د ینګسټرز لپاره مې دا دغې چې لږ مهرباني وکړئ تش د سړي خبرې اورئ نه د لیډر دا کردار د هغه شاته دغه بل دا وګورئ چې بهی کوم لیډر لګیا دی په خپل منشورو او چې کوم دي نظریات یادوي جی ځکه چې د افسوس سره دا وایم چې زموږ ینګسټرز ته به دا یو دغه نه چې بهی د دې نظریه بیو ده او چې کله په دغه راشي په پاور کې نو بیا د هغې نه مختلف وي جی نو دا چیزونه چې کوم دي که نه د عام دغه لپاره ډېر د سوچ مقام دی صحیح ډېر د سوچ مقام دی صحیح نظریې پاتې دي پالیټکس کې صحیح ډیره مننه سر ډیره مهرباني ستاسو دومره تاسو موږ خپل وخت راکو خبرې اترې موږ تاسو سره وکړو ډېر ښه معلومات د ستاسو نه موږ ته میلاو شول او کتونکو ته هم میلاو شول نو په دې اړه زه ستاسو یو ځل بیا شکریه ادا کوم مهرباني ستاسو مشرق پینل ټولو شکریه ادا کوم تاسو راغلئ او ما له وخت راکړو تاسو خبرې سره وکړو ډېره مننه سر الله پامان